نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و معزز نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ او تاسو ته د مینې او ورورولۍ او د یووالي طرف ته رابلي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې تاسو یو بل سره تعلق مه قطع کوئ، تاسو یو بل پسې مه لګېږئ، او تاسو یو بل سره بغض او کینه مه کوئ، تاسو یو بل سره حسد مه کوئ. او په آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې وکونو عباد الله اخوانا، او اې د الله تعالی بندگانو تاسو ورونه شئ. نو محترمو، اول چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي لا تقاطعو، تاسو یو بل سره تعلق مه قطع کوئ. ځینې وخت دو ورونه یا دو مسلمانان یا دو ملګري خفه شي او یو بل نه مرور شي، او یو بل ته وایي چې زه به دې سره نور په عمر کې خبرې نه کومه، زما دې سره نور نه لګېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي چې تعلق پرې کوونکي به جنت ته نه داخلیږي. نو محترم، موږ او تاسو ته پکار دی چې خپل منځو کې تعلق پرې نه کړو او خپل منځو کې دا ورورولي او مینه محبت زیات کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې ولا تدابرو، او تاسو یو بل پسې مه لګېږئ، یو بل نه مخ مه اړوئ. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا تباغضوا، او یو بل سره بغض او کینه مه کوئ. محترمو، دا بغض او کینه دا اول د انسان زړه خرابوي، او بیا د خلکو زړونه او د خلکو ترمنځ اړیکې خرابوي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تحاسدوا، او تاسو یو بل سره حسد مه کوئ. مسلمان دی، الله ورته جایداد، الله ورته ګاډي، الله ورته ډیر مال ورکړی دی. نو محترمو، موږ او تاسو باید هغې سره حسد او کینه ونه کړو، داسې ونه وایو چې یا الهه هغې نه دا مال واخله او ما ته یې راکړه. باید موږ او تاسې داسې ووایو چې یا الهه هغه ذات دی چې هر چا ته مال ورکوی شي، نو ما ته هم هغې غوندې مال راکړه. نو محترمو، بیا آخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وکونو عباد الله اخوانا، او ای د الله تعالی بندگانو تاسو ورونه شئ، مینه محبت وکئ. نو د ټول حدیث نچوړ محترمو هغه دا دی چې باید موږ او تاسې یو بل سره مینه محبت ورورولي وکړو، یو بل سره کینه بغض حسد ونه کړو. نو الله رب العزت دی اول ما ته او بیا ثانیا تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ. مدينة العلوم مدرسة.